هلکه دا خو بیا راغی نه به بیا وسلې یا ګاون بیا پکې رښتیا مې هلته زم سلام امام داسې دروني تېره شوه والله السلام علیکم یاران په خیر طبیعتم ښه ده یاره دا کوم ځای کې چې خرچې نه وي هلته بیخي دا ژوند خوند نه کنه نه لکه چې خرچه نه ده کړې والله لوړې پیسې مې په خلک ووهلې اوس یې راکوي نه درکوي حالات ځان دې وخت کې چې د چوتوار کې نه شي اخیستلی که نه وایي ښه مه کوه بد به له تا څه غواړي اوس چې وکړې وایي ښه دې ولې دې وایي کړه نه به دې کړه وایي نه به دې کړه نو خو ښه دا ده چې ښه ونه کړي انرژي نه درکړي یاره موږ څه ورته وایي دا څه ورته وایي نه ولې تاسو پیسې پرون وعده کړې وه چې غا راوړو غا ته انرژي راوړو 500 پرون مې کله ودیدلې خو تاسې غریب شوي یې لالا ته به ما امر کړی وه ښځه واشه اوس یې راوړه نه خو اوس خو لرې لار ده لرې لاره ده زه به یې راوړم ته خبرې ته غوږ شه نه نه ته خبرې ته غوږ شه طیاره به بله ورځ زه تاسو ته یو درجن زه تاسو ته راوړم صحیح 500 افغانۍ قیمت لري یوه انرژي ده چې انرژي نوم چای ده خبرې غبار انرژي ډرینک کره تا ما خپله اختراع کړې د ما کمپنۍ ده فابریکه د ما ده سند د ما ده رسمي سند هغه خړ رنګ انرژي چې ده د افغانستان په سطح اول برانډ نړۍ ته جرمني ته اروپا ته فرانسې ته وارده شوې انرژي هلته خو ډېره قیمته ده په ایران کې هم ډېره قیمته خرڅېږي په 2.5 میلیارده تومنه تنه یوه انرژي یاره دا وینې دا د روس چې دلته راغلی و هغه وخت څخه پاتې ده 5.5 لکه یورو دا خرڅېږي 5.5 لکه ګوره که نه له موزیمه یې غلا کړی نه مه کوه موزیم یې غلا کړی تاریخي اثار دي نو پوه شوې یاره تاسې اوس لانکر وزرې لرئ که نه خو زه د انرژۍ یوه فابریکه لرم غبار انرژي ډرینک ما په توره ده غبار انرژي ډرینک بیا ډزې شروع غبار انرژي ډرینک ما په نه ریښه وایي مام غلی شه خبره کې ځان مه اچو غبار انرژي ډرینک دا شرکت کې موږ شاګرد نیولی په 1.5 افغانۍ اوس ځان دې موږ مخکې خوشې کوي په 1.5 روپۍ موږ سره شاګرد وو که روسر ما سره ویه وخت یو کال مخکې ما دغه شانداپولۍ سرک څه ده ګوره ډېره اوږد سرک دا تقریبا 55.5 کیلومتره مساحت لري په کیلومتر مساحت دغه ما جوړ کړی ګوره که دی ما ته یوه خپله کیسه راپه یاد کړه نه غواړ شه چې ما خو د لانکروزر کیسه پاتې ده که نه ځه وکړه ذاتي چې یاره د اکسلیټر مې ورکړه په دې وخت کې له شال یې واندې دا نه بیخي نو پوه شوې دغسې مې ذاتي د اکسلیټر ورکړه یاره ستن 103 ته جګه شوه 200 ته خو وروسته جګه شوه چې دا د غبار سره غبار غونډۍ ته ورسېدلو څنګه په هوا نه وه یاره په دې وخت کې چې دا لیوان را پسې دي چې دا اکسلیټر مې ورکړه باران هم وه یاره چې دا 150 کستن باره شوه نو په سترګو تاپه تېره شوه نور چې دا سړک نه معلومیږي او ښې دوړې م دي بس هېڅ لار نه معلومېدله اکسلیټر مې ورکړه هغه مې ما ذهن کې نښه کړې وه چې په کومې خوا کاټ کړمه توکلي مې بس کاټاوه توکلي لار مې نه لیدله چې آخر کې مې چې دا سترګې خلاصې کړې باران درېدلی او بیهوشه شوی چې ګورم چې موټر ګراج کې په سترګو پټو مې ګراج ته ننویستلی د جهاني ریکارډ ده چې د ګینس کتاب کې دا ثبت شوی چې په 1995 کال کې دې ځوان په لانکروزر په پټو سترګو ګراج ته ننویسته په 180 سپیډ کې دا خبر نه ده شعر جوړ شو داسې زمری و چې لیوان مې په ډاګ ویشتل هغه کیسه ډېره مشهوره وه هغه پخوا وخت نه میلاده مخکې کیسه وه که ما همسا ما هم پیدا که زمری میلاده مخکې کیسه وه دا د ما په میلاد مخکې کیسه وه همساز که زمری جوړ شو همسا اوس هم راسره ده هغه همسا ورکه نه کړي هغه تاریخي د ملي موزیم یو برخه ده دروغ ډېر بد کار ده ولکه به ځان شرموي نه والا دروغ نه وایو موږ هسې ساعت تېروو موږ هسې ساعت تېروو دا غوي دی دا غونډې په دې ته اوس دا ایسته که باز که ته نه اصلاح کېږي غلی شه خو موږ خو هسې ساعت تېروو دروغ نه دي ته خدای ته به هغه همسا لیدلي دي دروغ مې وعد لري بس هسې موږ پوه نه شو په ځان کنه موږ د غوره نه یو چې ما سره موږ ساعت تېروو موږ هسې یو ساعت جوړوله وخت نه تېرېدلی